د جوزا 29مه د افغانستان په ملي شورا موټر بم چاودنه او د وسلوالو مخالفینو ډلهیزه حمله. نترسین هیچ گپی نیست نترسین وکیل صاحب محترم. دا پیښه یو اتل زیږوي، یو غازی، عوام همدا وایي او عکسونه یې نیمه شپه د کابل په واټونو سړی. فیسبوک کې نړیوال کوي، د افغانستان بهر یې هم نوم پر ژبو او د میړانې کیسې کیږي. خو دا څوک دی؟ عیسی خان ارماني ما د 111 فرقې د اول لیوا څلورم کندک د قراګاه ټولي بریدمل دغه 9 بجې شاوخوا وې چې په اتاق کې ناست یو ناڅاپه یو خطرناکه چاودنه وشوله. دا زمونږ کانتینر د کانتینر شاته هم چاودنه وشوله. مابین کې صرف کانتینر د چاودنې ځای موانع وه. ډېر لنډ و ډېر یو خطرناک غړزې وکړو چې غوږونه یې زموږ هر څه ډوب کړو. تپه تیاره شوله. کانتینر کې چې شی سامان و تختې وې که نه وې ټولې راباندې راوغورځولې. نو هر سړی په منډم شو. نو خدای شته ما نه ما خپله سالانه درکه ونه وه. نو یو میل ټوپک مې په لاس راغی د انډیوالانو. نو ما زړه کې وویله چې حتما دا خلک دا چاودنه وکړه دې سره ډلهیز خلک هم شته غواړي چې راننوځي په پارلمان باندې او په ساعتونو جنګ وکړي او خلک د منځه ټول ویسي. نو مرمۍ مې تېره کړه د کانتینر په دروازه کې ورته زنګون کش وکړو. نو تیار هغې موټر بم یې ځان ته دروازه جوړه کړه، موانع وغورځوله. نو د دې پسې پیاده یې رامرش کړل. ټونسو شاته ودرېدو ته یې کوشلل. د راکټ او کلشینکوف به مې د سیانو سره راخوشي وو. نو ورور د ورته هماغه ته زنګون کش کړه او چې راننه کېدو ټاق چپکه یو به مې بوک درته اړ او 6 نفره مې په ذمهوارۍ د منځه وړي. عیسی خان وایي سرباز دی، له سر سره لوبې کوي، نو ځکه ورسره د مرګ ویره نه ده موجوده. باز په نوم یادېږو، سرباز. سر سره موږ همیش بازي کوو. نو چې سر سره بازي ونه کړې داسې خوار کار نه دی چې چا سره مخامخ وجنګېږي او سینه دې ورته مخامخ نیولي او جنګېږي. نو دا د سر په بدله کې کېږي. نو ما د سر نه ځان تېر کړی او ځکه مې مقابل کې ورسره جنګ کړی دی. د کابل په واټونو، لارو او کوڅو کې د عیسی خان له عکسونو یوازې نور نه په خپله دی هم خوند اخلي. دلته نه خوند اخلم، زه یم چې زما عکسونه نور خپاره شي په خارج ملکو کې لاس وړم شي. دا خو مې افغانستان دی، خپل ملک دی. عیسی خان چې ولسمشر یې یوازې په تلویزیون لیدلی و، د هغه میلمه کیږي او غني د کور کلی ورکوي. ولسمشر راته خپله یو 3 اتاقه کور راکو. معاون یې اول یې راته ښه ښایسته یو موټر راکو. نو نور هم داسې ډېر دوستان دي تر اوسه یې نازولی یم. نو نور دوستان ډېر هم دي د خیره، نور هم پس د دې منازوي. د خشه سرباز عیسی خان ژوند اوس بدل شوی دی. دی وایي نورې چارې خو پرېږده، چا سره د خبرو وخت هم نه لري. ولا ډېر زیات تغییر راغلی دی پیلن. خاطر د دې چې زه په دې خپل زړه کې وایم چې ته څومره یو پسمانده یو عادي خشره سرباز وې، بریدمل وې، او نن سبا تا پسې خلک ګرځي او چاته رسیدګي نشي کولی چې ورسره خبرې خالي وکړې. نور کار خو پرېږده، مطلب خبرې تشې خبرې. نو زه ډېر د دې وخت کې یو ژوند نه یو ښه خاطره لرم، یو هغه لرم چې زه چاته په دې وخت کې نه رسېږم او داسې یو کار. خو عیسی خان ته اوس یوازې خوشحالیو مخه نه ده کړې، د غچ ټوپک یې هم څاري. خو دی وایي هر څه ته یې غاړه ورکړې ده. ما په دې وطن په لاره او د افغانستان د ملت په خاطر ځان څه کوي چې هغه خپل کورنۍ فدا کوم. هغه ورځ چې مې ځان خطر کې اچولی او سنګر مې نیولی او دښمن مې د منځه وړو، نو خو د دې نه معلومېدو که زه یې ویشتی وی، که دغه دښمنانو سره واسکټې وی، ډز مې پرې کړی وی، چاودنه یې کړې وه، خو بیا هم د منځه تلو. خو ما خطر هر څه په ځان منلی، ځکه مې دا کار کړی دی او ټولو نړیوالو دغه دی. ګوري مې چې دا کار چې څوک کوي هغه حتما دا خطر یې هر څه قبول کړي په ځان د پامل او خپل. د عیسی خان هم کاغوشه ملګري هم نیغ کیږي او د خپل ملګري میړانه خپله ګڼي. خلک هم ورسره یادګاري تصویرونه اخلي او ښایي په خپلو البومونو کې ورته ځای ورکړي. د جوزا د 29مې نیټې د افغانستان په ملي شورا د موټر بم چاودنې او د وسلوالو مخالفینو د ډلهیزې حملې اتل او غازي همدا عیسی خان پیژندل شوی دی.